خاوند مې زمیني توت او زیتون خوري، د شپې رانه د کوڅ څخه سمې چغې وباسي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. خاوند مې د زمیني توت یا هم د هغه تر څنګ زیتون استعمالوي او بیا راباندې ټوله شپه خېږي او ښکته کېږي. که غواړئ چې تاسو د تبلیت او د هغه تر څنګ تاسو د پیچکارۍ یا نورو داسې نشهیي موادو څخه استفاده وکړئ او خپل انزال موده مو زیاته کړئ، کولی شئ د میوې څخه استفاده وکړئ، ځکه چې میوه خوړل د انسان بدن ته نوره ګټه هم رسوي او ستاسو بدن هم سالم پاتې کېږي. نه به ستاسو کوم بدن ته تکلیف رسېږي او نه به ناجوړه کېږئ. تاسو کولی شئ دغه طریقه اوس په نوي ډیزاین او نوي میتود سره استعمال کړئ. کولی شئ زمیني توت واخلئ. د زمیني توت تر څنګ تاسو کولی شئ چې د هغه تر څنګ زیتون تیل یا زیتون په خپله استعمال کړئ. 10 دانې زیتون تازه، د هغه تر څنګ د زیتونو تیل به هم په خپله پیدا کړئ. کله مو چې دا دواړه را پیدا کړل، له هغه وروسته تاسو کولی شئ زمیني توت هم واخلئ. دا به تاسو واخلئ 5 دانې. کله مو چې واخیستل نو د دې څخه به تاسو مابین کې به یې 2 ځای کړئ او ټوټه ټوټه به یې کړئ. دا به پخو شودو ته واچوئ. پاخه شودو باید زه تاسو ته ووایم چې پاخه شودو هر ټیم تاسو کولی شئ په هره نسخه کې استعمال کړئ، ځکه د انسان کلسیم شوده پوره کوي او شودو سره چې هر رنګه میوه یا هر رنګه پوډۍ یا هم پوډر میکس شي، طاقت یې 2 چنده یا هم پاور یې 2 چنده زیاتېږي. کولی شئ تاسو دغه 3 واړه سره میکس کړئ او پخو شودو ته چې یخې شوي اوسېږي تاسو ور واچوئ. تاسو کولی شئ د مازدیګر له خوا نه دغه کار تاسو وکړئ، ځکه د غرمې او د ماښام ترمنځ تاسو کولی شئ دغه کار ترسره کړئ. هر مازدیګر تر 15 هفتو پورې، یعنې 15 هفتې 15 ورځو پورې کولی شئ دغه کار تاسو وکړئ. سر په سر 15 ورځې تاسو استفاده ترې وکړئ. په 30مه ورځ ته چې تاسو ته به په 10مه ورځ په خپله نتیجه معلومه شي چې ستاسو په بدن کې کوم داسې میږي یا داسې میرګیان راوپاڅېدل چې ستاسو بدن باندې یې داسې یو جادو وکړ. کولی شئ دا په اسانه طریقه تاسو استفاده کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.